ته کله هم دا سوچ مه کوه چې په ما پریشانۍ د حد نه ډېرې شوې، مشکلات مې د حد نه سیوا شو، نو مطلب دا چې زه د الله نه یم خوښ، الله ما نه خوښوي. دا سوچ کله مه کوه. پیغمبر علیه السلام مبارک مې فرمایي کله چې الله یو انسان سره مینه کوي که نه، نو دی اول ازماووي، په ده باندې مشکلات پریشانۍ دا ډېرې زیاتې راولي. ته خپل ځان خوش قسمت وګڼه، ته د الله ډېر خوښې. او دا خبره یاد وساته، کله چې دی پریشانۍ او دا مشکلات د حد نه زیات شو که نه، نو دا تا دپاره خوشخبري ده چې اوس دې ښه وخت رانږدې دی، ښه وخت در باندې الله راولي، ځکه امتحانات د حد نه زیات شو. مثال پیغمبران والی، کله چې الله په یو نیک بنده په پیغمبرانو باندې امتحان راوستی دی، نو د امتحان نه فوراً بعد ولا الله انعام ورکړی دی. نن در باندې سخته ده، پریشانۍ دي د حد نه سیوا دي، خپل خپلوان درته معلوم شو، دوستان درته الله وښول چې څوک دې پردي دي، څوک دې خپل دي، څوک در سره ودرېدو، څوک درنه وتښتېدو. اوس به دې الله بیا راودروي په ښه شان سره، په ښکلي شان سره، ښکلي لیول سره. صبر کوه، د صبر نه کار واله او محنت مه پرېږده. انشاءالله ته ګوره چې الله دله څه درکوي، الله به دله دومره څه درکړي چې ستا په وهم او ګمان کې به هم نه وي. په الله ښه بروسه ساته. انشاءالله الله انسان سره د دوو یو میندو نه زیاته مینه کوي.